د بخاری شریف حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من یضمن لي ما بین لحییه وما بین رجليه ازمن له الجنه. څوک چې ما ته دا ضمانت راکړي چې زه به د هغه شی حفاظت کوم چې کوم د دوانو جامو په منځ کې دي، یعنی ژبه، وما بین رجليه، او د هغه شی ضمانت ما ته راکړي چې هغه د خپل په منځ کې دي، یعنی شرمګاونه. په دې دوه شیزونو ما ته څوک ضمانت راکړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه هغه له جنت ضمانت ورکوم. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ضمانت هغه د الله جل شانه ضمانت دی. زما عزتمن ورونو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساس مبارک شفاعت وکړي، او آیا دا به نه قبلېږي؟ حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د دوانو جهانو سردار دی او د الله جل شانه محبوب دی. ځکه عزتمن که د الله جل شانه محبوب نه وي، الله جل شانه به ورته پیغمبرونه ورکولې، د دوانو جهانو سردار به نه مقرر کولې. او که په دنیا کې موږ او تاسو وګورو د چا چې څوک محبوب وي، نو چې هغه ورته څه خبره وکړي د محبوب خبره مني. نو بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله جل شانه محبوب دی، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساس سپارش ضمانت د الله جل شانه په دربار کې وکړي، نو آیا دا به نه قبلېږي؟ عزتمند دی خامخا به قبلېږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې مال د دې ضمانت راکړي چې زما د دوانو جامو په منځ کې څه شی دي، یعنی زما د دوانو په جامو په منځ کې څه شی د خدا جبه ده، د دې ضمانت ما ته څوک راکړي، او د شرمګاونو ضمانت ما ته څوک راکړي، هغه زه د جنت ضمانت ورکوم.